پنجاب او تهران خبر کړئ. غزني ته د سلطان محمود لښکر ورسېده. دفاع وزارت وایي غزني ته یې تازه دمې کمانډو ولېږل. څو ورځې مخکې خبر خپور شو چې طالب ډله د افغان وطن د دښمنو ګاونډیو په مرسته پر غزني تاریخي ښار یرغل کوي. اوس ویل کېږي حکومت د احتمالي برید ته د چمتووالي په پار وخت تر مخه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونه ځای پر ځای کړي. یاد دې وي چې پر غزني ښار د طالبانو په تیر یرغل کې هم ویل کېده چې ایران او پاکستان غښتلی رول ولوبوه، خو دا چې بریالي نشول دا د دوی د ملاماتو ګناه نه وه. اصلا ستاسو د سرتیرو سره اوس مخامخ جګړه د هندوکش غره نړول دي، د اباسین درول دي، د ځان وژل دي. اوس له دوی سره نه کیږي. پنجاب دې خبردار وي دلته به سوله راځي، خو ستا د خوښې سوله پر دې وطن حرامه ده. هسې بلا نور ځان وشرموئ، دا وطن اوس دومره شوی دی چې تاسې ته په سیاست او جګړه دواړو کې غاښ ماتوونکی ځواب درکړي. له موږ نسي پټېدی که د هر چا په شکل کې راځي. سرتیري باید پوه وي چې جنګ یې له مور، خاورې او ملت څخه دفاع ده. سچا او سپیڅلی جهاد دی. د الله جل جلاله رضا او د ولس دعا در سره ده. آماده اوسئ او پر مخ ځئ. ارواښا د بخت زمینه وایي ای سربازه یاره خیژه په مورچل باندې.